السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو روح حسن شاهد یو ځل بیا په پښتو ټکی یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګورو چې تاسو فیسبوک ته تصویرونه اپلوډ کوئ یا انستګرام ته او تاسو غواړئ چې دا شان په زبردست ډیزاین باندې هغه خپل تصویرونه جوړ کړئ او به تاسو دا غینه یو تصویر جوړ کړئ هغه تاسو مطلب انستګرام ته یا فیسبوک ته اپلوډ کړئ او تاسو تصویرونه به ډیر زیات زبردست او ډیر زیات حیران کوونکي ښکاري. بالکل په یو تصویر کې به تاسو دوه درې تصویرونه بندول شي دا شان ډیر زیات په خپل ډیزاین باندې ډیر زیات په اسانه طریقه باندې. نو دا په تاسو څنګه کوئ دا په تاسو څنګه کالج کوئ ډیر زیات زبردست او ډیر زیات اسانه طریقه ده. نو ویډیو تر اخر به ضرور وګورئ. بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو په دغه طریقه باندې پوهه کوم. خو دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټکی نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې او کوم ملګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري نو د ویډیو د پاسه اعلان به تاسو سره د اپلیکیشن لینک میلاو شي. کله چې هم تاسو په دغه لینک باندې کلیک واخلئ تاسو به ویب سټ ته لاړ شئ. په ویب سټ کې لګ لاندې لاړ شئ په ډاونلوډ باندې کلیک واخلئ دا اپلیکیشن به تاسو په موبایل کې ډاونلوډ شي. کله چې هم دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کوئ انسټال هم کوو تاسو موبایل ته راغی نو سمپل دا اپلیکیشن به دغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو دا اوپن کړئ نو پسټ اپل تاسو په دې کې آپشن دي درکې تاسو تصویر ایډیټ کول غواړئ که تاسو کالج کول غواړئ نو سمپل تاسو بلته تاسو تخکاری په کالج آپشن باندې کلیک واخلئ. کله چې هم په دې باندې کلیک اتوماتیکلی تاسو ګیلری به تاسو ته کولاو شي او د ګیلری نه به تاسو هغه تصویرونه نه واخلئ په کم نه چې مطلب تاسو د تصویر جوړول غواړئ کوم چې په یو تصویر کې دوه درې وي نو سمپل تاسو خپل تصویران سلیکټ کړئ. څومره تصویران چې هم تاسو سلیکټ کړئ تاسو تخکاری سلیکټ 1 to 18 تصویران چې کوم تاسو به کې سلیکټ کولای شي. کله چې تاسو دغه تصویران سلیکټ کړئ اتوماتیکلی تاسو دغه شانتي راشي ور سره لاندې چې څومره زیات دغه زبردست ډیزاین تاسو سره راشي تاسو بالکل په هر یو کې د خپل تصویران برابرول شي. تاسو تخکاری لاندې چې تلته په کم یو باندې هم کلیک اخلي اتوماتیکلی تاسو تصویران به هم په هغه شان زبردست پریمونو کې بنديږي. تاسو تخکاری ډیر زیات زبردست طریقه بیا که تاسو ځنی تصویران په دې کې مطلب صحیح نه وی راغلی هغه غلط راغلی سمپل خپل کوټ په مزه سره تاسو دغه شان سمول شي. تاسو تخکاری دا شان ډیر زیات په زبردست طریقه باندې او ډیر زیات په اسانه طریقه باندې او سره که تاسو یو تصویر وناغه تاسو شان تاسو ام کولای شي چې تاسو یو شان راوالي بل شان دا شان مختلف ځکه تاسو پای کې سلیکټ کولای شي. تاسو تخکاری ډیر زیات حیران کوونکی او ډیر زیات زبردست پتا سره ښکاری. بل لاندې تاسو دلته نور اپشن هم درکړي که تاسو په بارډر باندې کلیک واخلئ تاسو تخکاری نو دلته تاسو بارډر چې کمی دغه شان غټولای شي ور سره ډیر زیات نری کولای شي دغه شان مختلف طریقې به باندې کولای شي. تاسو تخکاری هم دغه شان خولي کولای شي. بل تاسو لاندې بل یو اپشن درکړي بیک گراوند تاسو کله په بیک گراوند باندې کلیک واخلئ نو تاسو تخکاری دلته بلر بیک چې کمی تاسو هم استعمالولای شي ور سره کلر چې کمی تاسو هم دلته تاسو تخکاری دغه شان کولای شي. څومره چې زموږ سره په دې منس کې د لیک راځي نو دلته تاسو مختلف کلرونه چې کم دی ور کولای شي د ځنه ډیر زیات په اسانه طریقه باندې څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري تاسو مختلف دغه شان سیزونه درکړي تاسو ټول استعمالولای شي. کله تاسو دغه ټیک باندې نشان باندې کول تاسو له نوري ام ډیر زیات اپشن درکړي چې تاسو ته هم دلته تاسو له فلټر اپشن چې کوم دی ام درکړي تاسو سمپل په فلټر نه خپل تصویران ډیر زیات خاصه جوړولای شي لکه څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري چې دا شان مختلف کلرونه تاسو خپل تصویران ولور کولای شي کوم کلر چې هم تاسو تصویر څخه کول ښکاري نو پاګه مې تاسو کولای شي. کله چې هم تاسو خپل تصویر ورکول تاسو ټیک باندې نشان درکړي په دې باندې کلیک واخلئ نو تاسو تصویر په تاسو سره دلته راشي. تاسو ته رقم اکسس ټو آل فیچرز ها نو دلته تاسو هر یو شی کوم دا ډیر زیات په اسانه طریقه باندې انجوای کولای شي. بیا کله چې هم تاسو به خپل تصویر دغه رقم جوړ کو نو بل تاسو لپاره یو اپشن درکړي سیو تاسو تخکاری د سیو نه به تاسو سمپل خپل تصویر په ګیلری کې سیو کوئ ډیر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو تخکاری دلته چې تاسو سره کله سو پوره شي نو تاسو تصویر په اتوماتیکلی ګیلری ته لاړ شي. او تاسو بیا بل جوړول غواړئ نو په میک نظر باندې کلیک واخلئ تاسو ته واپس اماغه سیستم کولاو شي او دا تصویر په تاسو په ګیلری کې اتوماتیکلی سیو شي. نو حکومت ګورو دا د ویډیو هم خوشی ویډیو لایک کړئ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ موږ په خپل دعاګانو کې ساتي د الله په امان.